شپه او ورځ عجبه ډراماتیک بدلون، مګر دغه بدلون د څه شي په نتیجه کې وي؟ ځکه د انتقالي ګرځښت ترڅنګ په خپل محور کې کږه ګرځي. همدا کوږواله سره له دې چې د شپې او ورځې توپیرونه پیدا کوي، ترڅنګ یې موسمونه جوړوي. راسئ لومړی دلته د مځکې د جوړښت په باب یې څه ووایو. مځکه په دوو مساوي نیمو کرو ویشل سوې ده او ترمنځ یې د استوا یوه فرضي کرښه غځېدلې ده. د استوا فرضي کرښه د شمالي او جنوبي نیمې کورې ترمنځ د ویش یوه پوله هم یادولی سو. همدارنګه یو بله فرضي کرښه چې د جنوبي قطب څخه تر شمالي قطب پورې غځېدلې ګڼو، هغې ته د مځکې د محور یوه فرضي کرښه وایي او مځکه پر دې محور څرخي چې په 24 ساعتونو کې یو دوران بشپړوي. غواړم په دې پوه سئ چې لمر او مځکه څنګه په یو بل پورې تړلې ده، یا هم شپه او ورځ له څه شي رامنځته کیږي. د مځکې هغه مخ چې پر لمر برابر وي هلته د لمر رڼا وي، یا په بله معنا ورځ وي، او هغه بل مخ چې له لمر څخه نیام وي هلته د لمر رڼا نه وي او شپه وي. په دغه ویډیو کې چې تاسې ګورئ دلته د مځکې د محور فرضي کرښه سیده وینئ، مګر اصلا مځکه داسې سیده نه ګرځي. که چیرې مځکه داسې سیده ګرځېدلی نو پر مځکه به هر ځای نیم وخت ورځ او نیم وخت شپه وای. یعنې دا په دې معنا چې ورځ او شپه به تل هر ځای یو ډول وای. خلاصه دا چې مځکه سیده نه ګرځي بلکې څه باندې د 23.3 درجې په کږه زاویه کې څرخي. په همدې خاطر د کال په دغه موسم کې شمالي نیمه کره ولمر ته برابروي. په دغه انځور کې د مځکې پر شمالي نیمه کره دوبی دی. یو شی چې تاسې دلته په شمالي نیمه کره کې ګورئ هغه د تاریکۍ په پرتله د لمر ډیره رڼا ده. دا په دې معنا چې مځکه په خپل محور کې لمر ته کږه ده او پر شمالي نیمه کره ورځ تر 12 ساعته ډیره ده. همدارنګه د شمالي نیمه کورې په حصه کې بیا تاریکال لږ یعنی شپه لنډ وي. شمالي نیمه کره سره کال لمر ته یو شان مخ په مخه نه وي، ځکه چې مځکه پر لمر انتقالي ګرځښت هم لري. انتقالي ګرځښت 12 میاشتې په بر کې نیسي چې بشپړ سي. دلته چې ګورئ مځکې له دوبي راوروسته نیم انتقالي دوران پوره کړی. اوس نو په شمالي نیمه کره کې ژمی او په جنوبي نیمه کره کې دوبی دی. په دا وخت کې نو د شمالي نیمې کورې لږ برخه لمر ته برابروي او لمر ډیر د استوا تر کرښې لاندې جنوبي نیمې کورې ته برابر وي. دلته په شمالي نیمې کورې کې ځکه شپې اوږدې او ورځې لنډې وي چې د لمر رڼا ډیری برخې ته کمه رسیږي. برعکس بیا په جنوبي نیمه کره کې شپې لنډې او ورځې اوږدې وي. په یاد ولرئ کله چې د مځکې شمالي قطب له لمره نهام څرخي 6 میاشتې هلته شپه وي او پر جنوبي قطب بیا 6 میاشتې ورځ وي، ځکه دا 6 سره میاشتې د لمر رڼا ورسي.